نو مونږ څه وکړو؟ په صحیفو کې څه لیکلي دي؟ ته یې څنګه لولې؟ د مالک خدای سره په پوره زړه او په پوره ځان او په پوره طاقت او پوره عقل مینه ساتئ او ګاونډي سره د ځان په شان مینه ساتئ. ته صحیح وې، دغه شان کوه نو ژوندی به اوسې. زما ګاونډي څوک دی؟ هغه سپایان خو نه دي. د قیصر په هکله څه وایې؟ یو سړی د یروشلم نه یریحو ته روان و چې په لاره ډاکوانو ګیر کو. جامې یې ویستې، ویې وهلو او مرګي حال یې پرېښودو. اتفاقي یو امام په دغه لاره تېرېدو چې هغه یې ولیدو نو د لارې بل طرف ته ترې واوړېدو او ترې لاړو. همدغه شان یو لیوي هغه ځای ته راغی او چې هغه یې ولیدو نو بل طرف ته ترې واوړېدو او دی هم په مخه ترې لاړو. خو یو سامري مسافر چې په دغه لاره تېرېدو هغه له نږدې راغو او چې هغه یې ولیدو نو زړه یې پرې وسوځېدو. هغه ورلو د هغه زخمونه یې په تیلو او میو ووینځل او پټۍ پرې ولګوله او بیا یې په خپل څاروي سور کو او یو سرای ته یې بوتلو او هلته یې د هغه خدمت وکړو. بله ورځ هغه 2 دیناره د سرای مالک له ورکړل او ورته یې وویل چې د ده خدمت کوه او که نوره خرچه دې پرې راله نو واپسی کې به یې درکړم. په دې درېواړو کې د هغه سړي رښتینی ګاونډي څوک دی کوم چې غلو وهلی و؟ هغه څوک چا پسې رحم وکړو. تم دغسې کوه. راشه.